شپږ کاله چې مور مې مړه ولي خو ډېر وړوکی پاتې شو او یو خور مې وه هغه هم باچا خان جیل کې وه هغه چې هغې لره ګناه نه وه هغه دې وپانه کو مړه شو بیا د هغې نه پس مونږ نیال ویولو نیکه مې سن 57 کې هغه مړ شو نو بس بیا مونږ داسې یو بورډینګ کې د اسلامي سکول باچا خان جوړ کړی و هغه وی که خپل زامن ولنه اولم نو خلک بوت چې د غریبانان زامن یو شان سکول کې دی او دا خپل ښه سکولونو کې جوړې مونږ هم هله بوتلو پېښور کې اتمانزو کې نو سو یو خان ته یو کور بخلی وسل ته پټکور به ناست و قرآن او حدیث او دا بلوغ المرام او اصل محاذق قرآن شریف هم بخاري او مسلم او مشکات او صرف او نحو دا ټول دا اسلامي علمونه مې د باچا خان دا خیال وي دې مولا کومه هغه وایي چې مولا په کار دی چې هغه دلته د مولیانو ډېر اثر دی دا خو به هر یو شي سیاست اړخ ته وکړه نو هغه چې انډیپینډنټ یو په خېټه موړي نو هغه حق خبره به کولی شي نو د هغې دپاره زه دا کې ورټومبلم نو هغوی سره نه لسم مې هملته پاس کړ بیا دلته کالجونه یې نه اخېستو امریکن سکول نو څنګه وړوکوالی خو ډېر تکلیف تیر شوی دی قیصه کول خاصې وخت خو د مونږ نوکران زامن زمونږ نه ښه حالت کې ډېر بد حالت کې مونږ هر وخت به وږي تږي او یخني به هم کېده 3 روپۍ د میاشتې د بورډینګ خرڅ نو په 2 روپۍ د میاشت کې هغوی موږ څه راکوله څه راکولې شو او ډېر ارزاني شو نو بیا هم څه راکولې شو بیا مې کاکا د انګلینډ راغی ډاکټر صاحب جنګ خلاص شو هغه راغی نو هغه بیا بابا سره خو مې جنګ مانګ وکړ ډېر وې دا هلکان زندګي یې تباه کړل زموږ د فیملي ستا نور هلکان چې ورسره د ولي او د علي نو دوی خو یې واخېستل ډېردون سکول ته یې بوتلل نور هم 315 نور چې دوی د عمر ماشومان وو زموږ خاندان کې او زه چونکې بیا نهم لسم کې وم نو هغه ویل چې ده بوتلو څه ضرورت دی زه بیا د جامع ملیه نه مې لسم پاس کړ او بیا هغوی واخېستم بل کالج نه اخېستم دلی ته لاړم هغلته هم دغه حال وه غریبانانو هغوی سکول سره پیسې بنوي کاش سره ډاکټر ذاکر حسین زمونږ دغه پرنسپل و او داسې زړې مړې بنګلې به یې واخېستې قرالباغ کې هغې کې به موږ ناست اوس خو ډېر عالیشان عمارت جواهرلال والا په لکونو کروڑونو روپۍ ورکوي اوکلا کې یو ډېر زبردسته اردو یونیورسټي جوړه کړې ده هغه وخت کې هېڅ نو هلته زه هم یو کال هلته وم بیا عربي مربي خو ما دلته ویلې وه داسې به مې ویلې لکه پښتو چې وایو یا انګریزي چې وایو نو هغه هلته چې لاړم نو هغه عربي کتاب هغه استاد چې راکړ نو هغه ورته سبا له ما ټول ووروه نو هغه ما ته چا بیٹا تم سکھاؤ ان کو اسلم جرجپوري نوم و هسټورین و مشهور نو هغه به خپل تاریخ لیکو ما به هلکان ته عربي خو له خپل کلاس ته بیا د امتحان په ورځ باندې باچا خان تار وه چې راشه دی ارجنټ دی خدای وار مې خطا شو په بده ورځ باندې همدغه شانته امتحان مې پرېښود امتحان ته یو ورځ نیمه پاتې وه نو چې راغلم دلته وي چې دا بچه سقو بغاوت کړی دی او امان الله خان صاحب جاب رالیږلي چې ما سره ډاکټران نشته او سټیشن بیررز او فرسټ ایډ او بلکل میډیکل ډپارټمنټ د فوج کې نشته نو موږ شپږ ډاکټران روان شوي دي تیار شوي دي ډاکټر صاحب یې مشر و د ډیلیګیشن موږ 2 تله هلکانو د کالجونو نه یې وله روغ کړو ټول فرسټ سیکنډ اییر والا وو نو څه خو د افغانستان سردارانو زامن وو څه دلته ډېر خلکو نو زه هم پکې باچا خان افر کړی وم 10,000 روپۍ دا یو زوی ما ورته زه څه ګډور یم زما یې تپوس مه پوس نه کړو خو بس زه والې ها نو هغه چې مونږ ټریننګ میننګ وکړو هغه فرسټ ایډ مې زده کړ وردی راله جوړې کړلې هغه پټۍ تړل سټریچر بیر کې داسې به زخمي اوچته وی او داسې به وړی هغه څه مو کړل بیا پیرنګیانو پاسپورټونه نه راکول نو د هغې پورې هغه بند کړ چې امان الله خان کوټې ته لاړ بیا کوټې ته مې بابا وله لاړ ورته چې ته راځه مونږ سره اشنا وکړې دېره شه او مونږ به دلته کې د دې نه مونږ به هم سړي ولیږو دې قبایلو ته او محمد کې حاجي صاحب د تورنګ دی نو زموږ رشته دار هم دی او مشر هم د خپل هم دی نو د محمد لښکرو کې نو تابع په تخت کې نو هغه ورته وایي چې زه د خپل تخت دپاره د یو پښتون وینه یو څاڅکي وینه تویول د کفر ګڼم او بس زه به اټلي ته لاړ شم او دغه نو بس هغه بیا د میشن پاتې شو بیا ما ته جامع ته لاړ شم بس ما سدیاګره مې شروع کړه نه زه مې چېرته نه ځم جامع اظهر ته لاړ شم نه مولا کېږم
نو بیا کاکا مې ته چې پرې داسې ژوند خو له خراب کړو خو چې اوس په دې اخره خو زده کړي نو لندن ته ولېږلم نو هلته یې یو ملا کره ولېږلم نو هغه سره مې یو کال یو نیم سره وم خو هغه ما ته څه خول مولنا خپل ورته خول اولډ ټسټمنټ نیو ټسټمنټ خو ټول ما راته خو ما به عربیک ورته یعقوب وي هغه به ته جیکب وي ما به یوسف وي هغه به جوزف وي نو بیا د هغه ځای نه بیا پاسپورټ واخیست د هیډ ماسټر صاحب د هیډ ماسټر په هغه لاس لیکلي د سرټیفیکټ چې ده لسم پاس کړی دی فلانې فلانې ژبې ولې ورته و دا دی هغه دی په هغې زه د امریکې یو یونیورسټۍ اکسپټ کړم هلته کې کیمیکل انجینرینګ په کلاس کې د ترو جوړولو چل یې زده کړه د هغه د بابا مې دا خیال و چې دا ټول زمونږ د وطن دا څیزونه چې دي نو دا پیرنګان را میټیریل وړي او هغلته کې فینشکینګ لی راکړي نو هغه وی چې د هر یو قصب د خپل خاندان نه یا د خپل پښتنو کې یو هلک ولیږو ډاکټر صاحب یو زه ټریننګ له ولېږه مدراس ته هغه را وتښتېده او ما ته اطلاع شوه ترو چل یې زده کړه نه څوک خبر چې ترو په کارخانه 100 روپۍ لګي نه چې د دې څه چل دی دا خو چې خو هېڅ نه د ښځه وې د خدای په حواله وه نو هغه زه لاړم امریکې ته کالج کې وم هغې کې ما یو څو کاله تېر کړل هغه دغه چې اخري پریکټیکل صاحب پاتې شوه نو بیا ما دلته کې جایداد مې دا ضبط شو او ټول روپۍ مې هم خلکو چې چا سره وي هغوی بس کېناستل پې هغوی خو چې زه لاړل ختم شو دي موږ ټول خاندان هلکان ګیر شو خور مې یو سکول کې ګیره شو انګلینډ کې ډاکټر صاحب یې ویل په ډربشا کې سکول کې ګیره شو زه په آکسفورډ کې ګیر شو زه امریکا کې ګیر شم دا شانتې ټول مونږ در په در خو خیر هغه ډاکټر صاحب دوی چې زما 2 کاله مشر وم هغه بیا ایم ایم کړی و بیا بیرسټر شوی وم نو هغه څه کوشش مې وشو که مور یې پیرنګی وه نو پیرنګیان هغه ته ښه دغه وته یعنې خزل کو نه غراغ راورسید خو اته میاشتې هغلته کې ما د کور نه خط نه حساب نه هېڅ نه رالیږلي ډېر تکلیف کې مغه عمر تېر کړ خو د ما پرنسپل هغه زه د هغه کالج په هغه فوج کې نوکر کړم یونیورسټي کور ورته وایي که څه وایي ورته یونیورسټي کیډټ کور نو هغه بیرس کې به اوسېدم هغه هلکانو سره کیفیټریا کې به مې ډوډۍ خوړه او جیب خرڅ به یې راغلل روپۍ مې پرې راکولې د کالي نه به یې راکولې بیا چې رالم دلته نو مې واپس کړی ورته نو بیا هغه تر دې چې مې راغی جان نو هغه ما له روپۍ لږې شان راولېږلې زه په لنډن ته رسېدی شوم بس او ما ته وایي چې مه راځه دا کورس خلاص کړه بیا راشه او دا دی خو ما ورته ویل اوس نه کېږي ما باندې ډېر تکلیفونه تېر شوي لږې تندې نو ما ویل سر دې وخوري کورس ځم کلي ته هلته به روپۍ مې په کور را جمع کړم دی او کالي جاره به را غونډه کړم د نیکه بابا د ځمکې مې بس بیا به راشم کورس به هم خلاص کړم کورس هغه پریکټیکل چې صاحب پاتې شو نو تیوریټیکل خو مې ټول خلاص کړی و نو هغه یې چې زه رالم دلته بیا باچا خان لیدو لاړم دلته کې خلکو شکایتونه ورته کول چا به ورته پیرنګانو جامې اغوندي چا ورته ټوپۍ په سر را پسې خدای خدمتګارانې ورته را هیټ ولې په سر ما ورته ویل بابا زما خپل سر دی څه چې په سر تاسو ولې خفه کېږئ بیا زما اسونه ډېر خوښ ول یو کرنیل نه مې نوخار کیس اخیستی و په هغې به زه پټو ته تلم راتلم وی بیا دروند کښېنه په حجره کې چې سمدخانانو په شان ته په اسمان یې ټټ ټټ دی خوا کټ کټ دی خوا وی دغه یې جوړ کړي یاره زه هم ډېر تنګ شوم هغوی هم رانه تنګ شو باچا خان ته یې خطونه ولیکل وي د دې ملک پر سم رواج نه پرېږي او دا دی هغه دی هغه چې زه لاړم هغه د ما نه ټکټ میکټ واخېست او د جواهرلال له ولېږله چې دا زوی زما ټول امریکنۍ شوی دی او زه یې وړوکي لېږلم زموږ هوم لایف هم نو چې واړونه مور مړه شوه او مور مې ډېر عجیبه حالت کې مړه شوه خو باچا خان خپل هغه سوانمرۍ کې هم لیکلي دي یو ملا ورته چې دا کټه تو شو بس ځان آفر کړه د په ځای نو ته به مړه شې دی او بچ شي نو بس هغه هماغه وکړل نو په سبا له هغه ناجوړه شو زه بچ جوړ شوم په 3 ورځو د کټه پاسېدم او هغه لاړه ګورله نو ما دا نه منل دی خو به دا خبرې کولې خو چې باچا خان بایوګرافي کې مې ولیده نو بیا ما هم منله نو هغه بیا زه لاړم جواهرلال سره یو کال هلته وم الہ آباد کې بیا د بهار د ارثکویک راغی 1935 کې نو هلته هېڅ انتظام نه و هغې کې 75,000 خلک خو ګورمنټ منل چې مړه شوي دي خو ډېر خلک مړه وو او هېڅ د ریلیف انتظام نه و د هسپتال نه و سټریچرز نه و اوس خو هر څه له ګوله لاړې شي که نه خو پیرنګانو وخت د هندوستانیان دقسې پراته وو د زخمیان مړه کېدل نو ډېر په قار شو او خاص هم غوسه ناک و
دلته ډېر سخت تقریرونه وکړل چې بس راغی نو زه خو جیل ته روان یم. نو دا لور وایم درا دغه ورځو کې د 1500 کالو به وه. هغه به داسې 21 وم. نو موږ ته ویل چې ما تاسو له ټیګور یونیورسټۍ کې انتظام کړی، تاسو دواړه به هلته ځئ. نو بس موږ دواړه هلته لاړو. بیا هغه کالج کې چې کو داخله شو زه زه لاړم جرنالیزم زما مضمون و نظر د کومه. نو هغه ما له یو مضمون هغه استاد راکړ، ما به یو ګنټه کې خلاص کور مې کول. بیا به ټول زه خوشې ګرځېدم، خدایه څوک وم. ټیوټر زموږ چې و پرسنټ ټیوټر زما د اندرا، نو هغه د آرټ کالج پرنسپل و. آرټ کالج کې هلته ټیګور و، یو میوزیک کالج و، یو پینټینګ و، یو کالج اف ډانسینګ و، یو د سکلپچر و. نو ډېر هغه هم خراب حالت کې و. هغوی کې دا کچه کوټې وې، هغې کې به اوسېږو. د پاسه پې سفر و، ماران به پکې ګرځېدل. نو هغه بیا زه تنګ شوم، خوشې باسې ګرځېدم. نو هغه پرنسپل له ورغلم، یوه ورځ مې زه څوک وم چې څه کوې کوه. خو 2-3 ورځې ورغلم، نو ما یار دا خو په لیونو ولیدلم. ما ویل ښه ده. نو بیا هغه آرټ کالج کې یو د هغوی استاد و، یو سکلپچر استاد و. نو بس هغه سره زما دوستي شان شوه. زه هغه سره یو ورځ هغه سټوډیو ته لاړم. نو هلته سټوډنټان ناست وو، د خټې نه سیزونه مې نه جوړول. ډېره ښه خټه یې ولې جوړه کړې وه بندېداره. نو ما هم راواخېسته لږ شان په میز مې کېښوده وه. چیندخ مې جوړ کړه، که چرمخ کې خو سمې ترې جوړ کړل. داسې مې 2-3 سیزونه جوړ کړل. نو هغه هغوی پرنسپل ته وویل چې ته راشه، دی هلک کې خو څه چل دی. نو هغه چې راغی نو هغه ورته وویل چې دا خو ډېر دی ګفټډ دی او دا دی هغه دی، خو یې د تا مه وایه. بیا نور هغوی به موږ به چې په پکنیک یا څه باندې به تلو، دا اوچ رنګونه به یې راواخېستل ټولو ځان سره، استادانو ملکانو. ځکه چې پینټینګ مینټینګ سامان خو هم نه شوړې. نو هغې باندې به سکیچنګ میچنګ کول. دا کریان که نه کوم چې اوس زما دلته کې هغه شوي دی، هغه زما هغې باندې کوم. زه خو اوس مکس کوم کریان او کله ناکله آیل کلرز، کني کریانز او پوسټرز ټول زه ګډوډ استعمالوم. نو د هغې پته نه لګي دغه ته آرټسټانو ته چې ګوري ورته، نو هغې کې بعضې افیکټس پکې داسې چې هغه پوسټر کلرز کې نه شي راتلی، ځکه چې هلته ما کریان استعمال کړي. خو یو دوکه شان دی چې څه کوم نو هغه بس بیا د هغې ځای نه رالم شانتنیکیتن. بیا یو څه موده پس، یو کال پس مې بابا راغی، د جیله را خلاص شو. نو هلته راغی، د هغې پر زه بیا د هغوی د یونین صدر وم. نو هغه جینکو هلکان ورته ډېر لوی هغه سړکونو باندې ورته ګلونه جوړ کړل او دغه یې جوړ کړل او میوزیک کالج جوړ ورته هغوی ورته ټول دا سازونه غنګول د ټیګور دا ګډې دی ورته جینکۍ هلکان ټول ډېر خوشحاله شو بابا. خو چې وردې ته راغی نو ګاندهیجي ته یې وویل چې دغه ځای زما د زوی دپاره ټیک نه دی. او ټول بنګالیان وي، تور تور دی، غني پکې دا سپین سپین د ګلاب پسې به ښکاري دی. ویل ټیک جګه نه یې مې غني کړي و، ټیک نه یې. خیر بیا جو پرنسپل راپسې راغی وردې ته او ګاندهیجي ته وویل چې دا مې ته پرېږده. داسې هلک له 50 کاله کې نه دی راغلی. ټیګور هم ولې خط ورکړی چې پرېږدی چې دی آرټسټ شي او دغه شي او د دوستان نوم به وشي. خو بابا مې وویل چې که د سور رنګ په کاغذ ولګو که شین ولګو نو د هندوستان په دنیا کې به څه فرق راشي. نو ګاندهیجي ورته وویل ټیک دی خان صاحب. بس نو دواړو بوډاګانو وویل چې بس مزه هلته. نو زه نسلم. نو بیا بابا مې چې ته ترو کارخانې ته لاړ شې او هغلته کې خپل پریکټیکل کیسه خلاصه کړه. نو زه د هغه ځای نه ترو کارخانه کې لاړم، نوکر شوم. هغه کوم ځای وه جی کارخانه؟ ګولاګو کرنات یوپي کې وه. دا سیتاپور ته نږدې وه، د کوم د شیخ جواهرلال ښځه چې د کوم کلي وه. نو هلته زه 9 کاله وم. نو هلته سوپروایزر شروع شوم او بس هغه څوکې ته یې لاړم. چیف کیمیسټ یم او ورسره انجینیر یم او داسې دواړه شوم. کیمیکل انجینیر یم، دواړه یم. نو بیا هلته کې وم. نو بیا دوی دلته تخبیه کې د عامل جوړو. نو هسې زما کې دا کیوریاسټي وه چې یاره پښتانه به انډسټریل لیبر شیک نه به شي او څنګه به دوی کوي او دوی به څنګه ومني ډیسپلن. دوی خو داسې خودداره شان خلک دي، ملک به دوی کار څنګه کوي. نو دغه کیوریاسټي د وجې نه هلته ما ډېر ښه پوسټ به و، ډېره تنخواه هم ډېره وه، د دې د 45 و هلته. خو زه رالم د عامل مې هم جوړ کړه دلته. یو زوم به یو چک وه مې د بالاحصار نه راوښکه، پیرنګان نیولې وه. جنګ ورځ وې چې د عامل شروع کړو.
نو هغه خو جرمن سټیزن و. نو بس ما هغه دواړه شروع شوه ته نو جوړم که نو کله نه کله به کېناستو خندل مې هم ځان پورې ځکه چې څنګه ډاکټران چې وو نو هغوی خو نټ او بوټ کې فرق نه شو کولی. هغوی په دې نه پوهېدل چې اوس په تخبیه کې خو سایډنګ هم نشته چې هغې باندې زیاتي د ریل هغه ډبې ودرېږي خو یو لاین تللی دی. اوس دا مشینري به کوزه وکړم زه نه خو خیر مردان کې مې یو سایډنګ صحیح کړو نو هغه هماغه سټیشن ماسټر ته وویل خو بیا کرېز نو بیا هغې له ما کرین جوړ کړ دلته په هغه د اوسه پورې ولاړ دی په هغه پاټلۍ د پاسه مو لګاوه یو درې دغه م ګرډس هم داسې ولګوله میز کې مې پکې پولي واچوله بیا د هغې هغه حصې یو ټوکړه د هغې څلور ټنه شپږ ټنه به وه دلته کې 2.5 ټن نه غټه لارۍ نه وه هغه به څه په چلونو ملونو مونږ هغه ورسولو هغلته